بیا د خزی باچایی دا اوس بګوره په اهم منصبونو باندې به خزی کینی. دا سه می واورید چې ډایرکټر ایجوکیشن هم دلته خزر اعلی دا له ګیرو والا مليان چې دی په سکولونو کې دا به د خزی لاندې الته مليانو په اخبار کې بیان ورکړي چې سوشل کا خزر اعلی دا سه اسلامي ملک نه دی جمهوریت ته هر څوک پکې حق لري ځکه چې د تم سبلک دا خو چل ده چا خله ته چې وړای ورسېدا هغه وایي درود شریف مولا اوس خاطه نو ورکړې پادیره کې ویاله کزر کوي ګرمي ده چې زو اسقات والا چې ولا راغه او لاس لوټه ولا لاس کې کېخو ورونو لک صبر وکي تبارک الذی پاتې ده چا په وایم بس خو چې چاله شا طرف نه لوټ ورسېدو وکیږي سر مونږه ما قوم یو چې زمونږ به د قیامت په ورځ په تله کې د اوحد غر عمره نیکي کې خو دې شي او مونږ به په جنت تلاړ چې د کم قوم دا ضمیر وي او د کم قوم دا نظریه زخپل لکه مطمئن زما شپاره سنه اعتماد چې هغه په خدای دی زما د سترګو په 40 کال د پاکستان کې لوی لوی تجربه وکړي ما د دنیا ګډای پالوتو مولیدي او د دنیا ګډای می په کانټا کې دوم نن می سړې په الوتو لیدو سبا می سړې په سر پریوتو لیدو موږ دا تجربه شوي دي خو زه حیران د دې قوم ارادو ته د دوی د ایمان ته حیران چې او بدبخت قومه ستاسو انجام بچي تاسو سره بچکیږي قوم تعالی یو ذمہواری سپورت کړ چې ته زما مشره د قوم د منبر داسې مثال دی لکه د جمعات د امام کما مخ کې تاسو له بیاوده سمونځ کو تاسو مونږ شوه دی او زما بیړه تباش وکنه تاسو مونږ شو نو قوم په یو سړی اعتماد کړی دی او مخ کې سړی خرڅ نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ هغه قوم نه یو چې زمونږ په تله د نیکۍ کې بم د اوحد د غر عمره نیکۍ چولې یا زمونږ لاسم چرتا د خدای غریب سره نیکی کولیش مونږ هغه نه او نه به زمونږ تله د نیکۍ درنوي شاید چې مونږ هغه خلقو کیو چې پیش کېدو سره به راته ویلی شي چې دا د فایل دی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا خپل کتاب دی ولولا ستا کتاب کې امتحانګاه کې ناس په پرچه کې د څه لیکلي نه دي نو نمبر د څه خیاله کر پرچه کې څه لیکلي وي نو ممتحن تعالی نمبر در کی کا بچه تاسو لیکلي نه دي نو نمبر د څه غواړي دا ستاسو ژوند فایل دی د باوازو کې چې کاش لم اوت کتابیا کاش کی چې دا عملنامه خو ما ترا کړلې شوی نه خدای دا سدي پکې زه خو تباہ شو زه خو غرق شو تخته به کم خوا بیا تبداوه یقول الانسان یومئذ اين المفر خدای چرته د تخت زیشته چې و تخت کم خلار شو आवाज بوشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر تخت دې چرته شي نن یو زید تخت دې چې د خدای مخه ده دا غینه سیوا بل طرف تتلې چرته شي کم خوا به تخت فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر دا سترګې به د ډېر hebat نه تندي ته وت یوم یجعل الولدان شیبا دومره لوی hebat به په دغه ورځ چې د ډېر یری او د hebat نه بالکان په کې سپینګری او زیبه کوم نو عرض می دا کولو چې د دې دومره معمولی نیکۍ په بدل کې دا دومره زیات مقدار لا اجر به مونږ ته ولې ملاوي نیکی دا یو دانا ملاویږي به وسوا نیکی دا یو ملاویږي به لس نیکی دا یو منټ او ملاویږي به د اوحد غر عمره دا ولی د قیامت په ورځ باندې اعمال تلل کیږي نو دا ټول په کوم شکل کې وي عزیزانو روایتو نه دا معلومیږي چې دا اعمال چې دي دا به مجسم کړي او د جسم په شکل کې با تله کې واچولش 13 جمعې نه پسته یو سړی ماته وې چې جی ما خو ډېر زیاتې جنازې کړې دي
او تا په تقریر کې وایي چې یو جنازه مقدار بد احد د غر عمره، نو خدای خبر چې زرګونه د احد د غر عمره به زما په تله د نیکای کې واچولې شي، نو بس ما د پاره دا کافی. ما ورته وی چې بدای دي څومره کړی دي، وی چې بدای خو مم کړی دي، پردي مالونه دي څومره خوړلي، وی دام را نشوي. مالته د جنازې د احد غر پسې ګرځي، یو پیسه دي چې پردای خوړلي، یو پیسه. نو د قیامت په ورځ به عجیبه تماشای، تا ته ویلې شي چې ستا حساب کې د یو پیسې فرق دی، ورشه پیسې راوړه چې جنت تلار شي. نو ته به منډه کې چې پیسې خو ما سره ډېرې وي، پیسې به چرته، نو هغه یو پیسه به درته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي، نو ته به ورپسې ورټوپ کې. پیسه چې سر لراوړي بیا به د لاسه وغورځېږي، بیا به ورټوپ کې، او یا زره کاله به در باندې په دې رنګ کې په یو پیسه تیری. کوهی تور غر د جنازې په بدل کې دې غم خو اغسته، خو دغه بل طرف هم ګوره کړه.